دا ډریوینګ څوک داسې کوي خبرې به در سره کوم خو په واپسۍ کې ګیټ لرې کړه السلام علیکم جی دا سوټ څوک داسې ګڼي او دې پتلون ته وګوره نه ستا خلکو پورې خندا کېږي اوس وایه دې سوټ سره د څه وکړم ټیک به شي جي ټیک به شي منیجر صاحب بې عزته هغه راته وایي چې دا دوکان تا ماته ښودلی دی سبا پورې چې ټیک شي ښه او دا یې وایي چې دا تماچه د ګلخان استاد له ورکړي زنګ شوې ده چې پالیشي کړي استاد لږه خواري ورسره وکړي ښه منیجر صاحب پکې داسې ښکارېدو تا به وایي چې د غنمو بوجه چا په کمبل کې تړلې ده ټیک شو زه چې ځو هر څه کې اداکاري زمونه خو دې زړه پېستو مړه ګلدرې دي مالې راوړه او د کوربل کې د اقدما ګل دی ګلدرې دي مالې راوړه د کوربل کې د اقدما ګل دی هلک چې پاسه کړه قربان دا څنګه وښویه دی هلک پاسه وی بیبي خدای خیر کو ګنې نن خو درنه تللی وم اسې بیبي په دې منګي روړو روړو دې رالملا کږه کړه نو زویه زه څه وکړم زه اوس پر سپین سر باندې منګي نشم راوړی که نه ولې بیبي بیا زیارت له روانه شوې څه لا خو اعتبار لرې دی زیارت له نه ځم ماما کره دې ځم زما چې څومره خیال دی د پشمیني خبره را سره کوي نو بیبي دومره تادي مو څه کوله لږ په ارام به مو کویدن کړې وه زویه زه څه وکړم زه په زیرزړو هډونو باندې د کور کارونه نشم کولی چې مور مې راشي نو زه به د کور د کارونو نه اوسګاره شم او ته ولې منګو راوړو نه نو بیبي دلته اوس بیا زیاتې کې که نه ولې نو په خپله خو په کټ کې ناستې یې او انګور باندې به د اوبو منګي راډکې دا کویدن واده راله دې دپاره کې څه تا نه واده کویدن کوم دا راته چا ویلي دي په ارام کښېنه تا لا دوه مشران لونه شته دی دا خو ګلزاده نه کویدن کوم نو بیبي دلته اوس بیا ناجایزه کې که نه
چې شهزاده لالا مې پرېږدي او ګلزاده له کوېدونکې نو زویه زه څه وکړم دا د ماما خوښه ده هغه وایي چې شهزاده له به م کوېدن کوو ولې به نه کوو خو هغه تازه تازه په نوکرۍ لګېدلی دی که الله دغه نوکرۍ ته ټینګ کړو بیبي که دا ځلې د نوکرۍ نه راوځغلېده که نه نو بیا به ټیک ما سره منګیړه کولو له پرېږدې ښځه خواره ته ورشه الوګان سپین که زه د ماما کره ورځمه د الله په امانه د الله په امان بابا ډېره ده مای سویټ رحیم وی مور رانه زار شه او ماما رانه لوګې شه او هغه هم لکه د سپېدني څه زبردسته آیډیا ده څه آیډیا هسې زه میران یم چې په دې کوپړی کې داسې مزغم شته چې داسې آیډیاګانې تخلیق کوي بابا د څه آیډیا د صابون ویم رحیم خان که د دې صابون یو اشتهار په ټي وي وچلېد نو دا صابون به خلک د خوراک دپاره موړي مثلا السلام علیکم وعلیکم سلام په مخه دی ښه مثلا څه مطلب جی منیجر صاحب سلام علیکم جی منیجر صاحب یو ډېره زبردسته آیډیا ده آیډیا کم پروډکټس دپاره د صابون دپاره اول خو د صابون خوبي وره دا صابون چې تاسو په کومه ورځ واخلئ پوره یو میاشت استعمال کوئ صابون به بیا هم هماغه ومړئ او سر دا اشتهار د دې کپلې لپاره جوړوم سر ټیک نو سر مونږ یو عام صابون ښایو بیا د دې صابون نه یو مړی راووتو هغه مړی د دې کپنې صابون ته موسکې شي خوارشي د غاښونو اشتهار نه دی د صابون دی خیر ده سر بې غاښو مړی یو پکې واخلو نو بیا د دې کپنې صابون ښایو چې د هغې نه زه لکه د سیف الملوک راووتم مثلا او نیغ په دې صابون ودرېدم ټیک شو او بیا زه دا ویم چې د حسن او ښایست دپاره دا صابون استعمال کړي څنګه خوارشي دومره خیرن خچن سیف الملوک چې خلک ویني نو د خپلو ټي ویګانو شیشې به ماتې کړي بله دا چې دا صابون د انسانانو دپاره دی چیلو دپاره نه صاحب دته خو وګوره لږ نو زه اوس د ده د خندام شوم ته دا خبرې پرېږده مثلا تا زما کور ته سبزي یوړه بلکل جی د سبزۍ سره د مثلا یوړو جی مساله خو تاسو نه وویلې مثلا زما مطلب دا دی سبزۍ سره د کدو یوړو نه جی ما وی تاسو هسې هم په خپله کور ته ځئ نو څه مطلب جی مطلب دا چې تاسو کور ته ځئ نو د خپلې خوښې کدو به یوسئ اوکې مثلا ټیک بلکل ټیک سبا به ټول ویل ډرس کې راځئ پاکې جامې به اچوئ ځکه چې د ایجنسۍ مالک اکبر صاحب به راځي ښه جی مثلا جی مثلا نه نو دا برید ما په حسابو نه دي تورې کړي خورئ دا د جرمن د لام د توپو لوګو تورې کړي دي څه پوه شوې ماما جي ستا دې لوګووالو برید ته لوګې شمه هغه تورې دوکاندار نه دی هغه یو ځل ما ته بله خبره کړې وه څه ویلي درته هغه ویل که نه چې په لام کې به د توپې ډز شو نو ماماجي به د لنګر ته منډه کړه او د دالو غټه پتیله به په ځان اوچته کېښوه څه دې وویل هغه لنګري خو به ما نه سوځېده او خبره مې واوره خورئ د جینکو د عادتونه د ځان نه وباسه د ما غونته موټي موټي برید پرېږده کنې په دې کلي کې به د یو ملت پرېنهدم سم دم د جرګو سړی او تا په شرمونو شرمولمنو نه نو ماماجي دې کې اوس زما څه قصور دی چې زما بریتونه نه راوځي بس غلې کښېنه تا څه فیصله وکړه خورې لالا زما خوښه ده خو ګلزاده څه ګډې وډې وایي نو ګلزاده څوک ده چې ما ته به ودرېږي ما ته خلک هسې راشنکوب ماما نه وایي د جرمن لام مې غږولې ټیلر
سره مې لاس په لاس کشتي کړې ده. چا سره دې لاس په لاس کشتي کړې ده ماماجي؟ ټیلر یادوم. وای ماماجي هغه ټیلر نه دی، هټلر و هټلر. همدغه ټیلري به ورته ما د مینې نه وې. ته دا ونیسه دلبرو. وای دلبرو دشمن حمله وکړه پناه وایه. موی ماماجي دا ډزې پتا نه دي، دا بهر دي. وګورې په ملا لګېدلې مو دا چنچڼک په ډزې پتا نه دي. وینه مې لا ګرمه ده په ځان نه پوهېږم دلبرو. وای لالا دا څه وشو؟ بېبې جاړه ما دا د ګلابي زوی شوی دی، په هغې ډزې دي. پته ده راته اوس د ایلو بچو له ګوپې ورکې. خو تم دلبرو ډېر د چوکې پوکې وخت کې رانه راشن کوپ والې. बात चलेगी जी. पहला कई खोरों की बम चलेगी. आओ जी. मैनेजर से पूछते जी. जी जी जब वर्ती हुई जी. ओके जी. खुदे पामन. अस्सलाम वालेकुम. प्लीज. जी खिदमत. मैनेजर साहब شته؟ نه جی هغوی خو نشته جی. اوهو زما هغوی سره ډېر ضروري کار و. نو که تاسو دلته انتظار کوئ او که د هغوی آفس کې لږ ساعت کې به راشئ جی. زه به د هغوی آفس کې انتظار وکړم. جی دا مخامخ آفس دی جی. ښه جي مهرباني. ستاسو نوم؟ زما نوم رحیم دی جی. رحیم. تھینک یو. سول رایټ. رحیمه دا کارت تیار شو. دا منیجر صاحب ته وښیه چې وایي صحیح دي، نو بس بیا ټي وي ته ولېږه. اوکې اوکې. او دا څوک دی؟ دی نه دا څوک زنانه ده، د منیجر صاحب تپوس کوي. زما خیال دی جوړ ماډلینګ له راغلې ده. کیدای شي. ورېږه زه دې تپوس کوم. ښه خبره وره دې وخت کې ګورې زه د ایجنسۍ مالک یم. ښه خاندمه که نه. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز. جی خدمت. سر زه دلته څه یو منټ. چې یو دوه کافي فورم. د څه کافي؟ مازه خو دې خراب نه دي. بیا دوه چای مزیدارې. چې والا در پسې وختي راسې ګرځي. د 2 میاشتو بیل لاس کې نیولی دی. باورچي چوټي کړې ده او هغه هم بغیر درخواسته. سبا ته ایکسپلینیشن کول کړه. ته تاسو څه تکلیف؟ فی الحال یو 2 ګیلاسه اوبه. جی یو منټ. ها دا کولر ډکول هم ستا کار دی. او که ډېر تږی که نه نو بار بمبې نه اوبه وڅښه. څه د ډېرې فون نه میلو که هلو ډېري. هلو جی ممي فون کړی انګلینډ نه. څه ما له واده کوي په امریکا کې؟ او نو ډېري تاسو ته خو ما ویلي دي که نه ډېري چې زه به د خپلې خوښې واده کوم. ګوره ډېري بېشکه مسلمانه دې نه معافي غواړم جي. زما مطلب دا دی چې مالداره دې نه د غریبې کورنۍ دي، ځکه چې د خټو کور کې ډېر سکون دی، یخ یخ. جی اجازت هم راکړو. او تھینک یو ډیډي. مسکی شو. جی تاسو ماته وایئ؟ نه ډیډي مې مسکی شو. اوکې ډیډي تھینک یو سو مچ. بای بای. معافي غواړم تاسو به ډسټرب شوي یې. اصل کې زما مامي ماله په امریکا کې واده کول غواړي. ډېره ښه خاندان دی خو
ګوره د امریکې غوندې ملک یې لوی واړه په بورکه کې ګرځي د مایکل جکسن کورنۍ ده تاسو خو کتل که نه چې ما ورته انکار وکړو जी تاسو فرمایي जी 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 زه تاسو جاب کول غواړم جاب जी ډېر ښه ستاسو تعلیم سر I'm graduate very good Und der Wolf strampelte und trampelte. Er hustete und prustete. good تاسو ماډلینګ کول غواړئ نه سر جی هغه خو ډېر ګران کار دی که نه هېڅ ګران کار نه دی خو که تاسو کوشش وکړو ښه ده نو سر جی زه د افیس کار کول غواړم ماډلینګ دپاره به زه د خپل مور پلار نه اجازت غواړم که هغې اجازت راکړو نو بیا ټیک ده Oh, yes, why not? که پیرنټس اجازه درکړو نو یو آر ویلکم جی تھینک یو سر ما ته اجازت دی سر زه تللی شم زه معافي غواړم ما ستاسو وړو سره مېلمستیا ونه کړه نو تھینکس سر السلام علیکم اوکې بای ویم سره اوس به ستا د لاسه په شرمونو شرمېدلي کم از کم سړی د میلمه خیال ساتي ساتي خو سړی ورته په جیب کې پیسې نه ساتي ویم د ایجنسۍ دپاره د سرو زرو مرغۍ ده ته ګوره چې زه له په دې باندې کم قسمه کمرشلې کوم او خبرې مونږ به د کمرشلو نه اوزګارېږو نه یاره دا ښایسته او ښکلې زلفې ویم د دې د زلفو یو کمرشل چې په ټي وي وچلېد نو په بازار کې به د سر تورولو خیزاب نه میلاویږي او دا ښکلې ښایسته سترګې مانه دا ستا هم څه سترګې دي سمې د انګریزانو د کوټ بټنې دي او دا ښکلې او ښایسته د مخ څېره او یو دا ستا مخ دی سمه د وړو کولپۍ ده هلکه دا برېتې دې څنګه دونه د روږدې شوې که د پوزې لاندې د خراړې جاله واچوله دا څه بکواس دی مسله څه بکواس دی السلام علیکم سر علیکم السلام رحیم مثلا زما افیس ته راشه جی سر بیبي دا څنګه خبرې کوې لنډې لال نه او خانک پسر اوس په تشه کوېده نه باندې لسمنه وریجې پخې ګران چې ستا واده کوېده دي که نه چې بیا په یو دانه هم پخه نه کېږه دا زموږ کور کې لومړی خوشحالي ده دا دیګونه او پیزالون پخومه بیبي زما د دې کږې ملا سوال ومنه چې دا فضول خرچي ده خو کوېدن ده لس شل سېره مټیایي به روړو او مبارک شه مبارک شه به ووایي ویم زه د راشنکوب لاره خورم چې په جرمن کې به ته چا سر نشو پورته کولی ویم که یو ځل د باندې سترګې راوباسلې که نه نو بیا به درنه باران وهلی کارغه جوړ یې ویم بیبي دومره مې په ماما مه نازېږه که رښتیا را باندې وې نو جرمن یې په سترګو هم نه دي لیدلې وسم دادا دا په لالا پسې څنګه خبرې کوې ویم یو ځل ورپسې د هغه جابري کوټه سپي غټ نارې کو نو اوس د ډېره یاره پای کوڅه تله راتله هم نه کوي ښه یا لکه دا چا د چا کوڅه پرېښې ده ماما جی ام ستا صفت میں کو اللہ دې په غیبت کې نه چاہیے لالا په خیر باندې لویه شي نه نو دا څه د سپي او د کوڅې خبره مو کوله لالا دا بې منونه خورۍ څه خبره کوله نو یا لکه زه ستا په خبرو ډېر ښه پوهېږم که بیا دې داسې خبرې وکړې نو ښه به نیدله ښه د وریجو مو څه چل وکړو لالا ته بېغمه شه هر څه ډېر تېر دي وریجې غوړي غوښې هر څه به راشي او ګورې دلبرو د ښار غټو غټو کړړړمتیانو سره مې تعلقات دي چېرته پوزه رانه پرې نه کړې دا د سیمټو پوزه ده هېڅ بلا یې نه وایي دا بیا ځان سره څه ګوڼه ګوڼه کې ماما جی ما دا ویل که نه چې د جرمن نوکري خو دې پخوا پرېښې ده او د پنسیون رجسټري در پسې اوس راغله دا رجسټري نه ده خط دی شهزاده را لېږلی دی ها شکر شکر ښه خدای که نه څه یې پکې لیکلي دي ته راکه بیبي وی لیکلي دي که نه چې یهان پر خیریت ہے او دلته مې ډېرې زیاتې ډډې نه لګي
او کلي ته در روان هې همدکې پکې لیکلي دي نو او همدغه پکې لیکلي دي ویم شهزاده تا ته به زه څه ووایم نو لکه مثلا اوس تا په ما خندا کېږي سر مچ مې درنه شړو سر اصل کې د دې مچ تاسو په دې غوسه کې ډېر لوی لاس و سر زه معافي غواړم بیا به داسې نه کوم لکه فلحال زما روغ په تا باندې اثر وکړو او سر الله پاک د ازمري جوسه درکړې ده ازمری د ځنګل بادشاه دی خو جامې بیا هم د ښځو د چیټه چوري دي او زما صاحب په دې سوټ کې سم کیلوپیتره خان ښکاري واه 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 ازمری په ځنګل کې د ازمري په غاړه کې د چیټ جامې واه جوړېدی شي او جامې جي نه کمرشل د کپړو ډېر ښه ما ته اجازت دی او مثلا ورځه مثلا په خیر څنګه حال خیر راځه کېنه مهرباني که خدای مې نه غلطوي نو ګنې ته د ګلزاده لور نه یې ډېرې تېزې سترګې دي دي ته مور دې د سترګو نه زار شه یو خو ستاسو دا دفتر دومره لرې دی او بل په دې خلکو کې اړو تمیز نشته ته به د حسنزادې چېرته په سترګو نه دي لیدلې سترګې ځان ته شه خو وایه که نه څنګه پېښه دې وکړه هغه ګلزاده لالا مې نه ښکاري چې ضروري سوال جواب مې دی ورسره ممپلي خورې نه ویش ګلزاده خو زما خیال دی بل سیکشن ته ورغلی ته کېنه زه یې رالیږم ښه او حسن زاده راغلی دی زما د ګلو لخته راغلی ده لږ صبر داسې نه یو مې وهلې په لنډۍ زنه خالونه بل پش رنګ وی بل پش رنګ تور بل د خور کولونه وی وروره داسې نه وې چې ستا ستومانه راغلی دی یو خو هسې زرې شوم لالا زیری مې در باندې دا د څه زیری دی مور او ماما مې دله کویدن وکړه کویدن چا سره د راشنکوپ ماما لور سره اوس به مې د ماما ډزو ته ځان ټینګ کې چې دا سرې او شنې ګولۍ دې په کور راورېږي ویم ما ته دا کویدن نه ده منظوره بغیر زما د تپوسه زما کویدن یا الله ته مې شهزاده زوی په خیر خیریت راولې ویم داسې 2 کاله پس د دوبۍ نه را روان دی نن یې خو 50مه ورځ ده ویم دا ټاک کار نه دی هغه د سلام علیکم وی زما شهزاده زوی راغی ستړی مه شوې څنګه په خیر رالې بخیر علي ځوانه وای مشي ماماجي راورسېدې ویم کلټوس را سره نشته کنې یو لسته جاجره مې د ده د راتلو په خوشحالۍ کې واله چې کلي ته پته ولګي چې شهزاده رالو هسې ښه خو به وه تورزن نوکری لتلي یو زوم چې په شنو بریتو لام لتلي اوله ترې رالمه چې ټولې د نه وویستل ویم هله ترې رالم چې د ثابت د جرمن لام مې وغږم لالا خیر دی هلته به یې ډډه نه لګېده نیازبین مې لوی کړی دی که نه بچې دا غاړې ته دې څه دیو دا خو مورې ډېره موده پس د ښار نه را روان یم نو ما وی چې اوس کور ته خو دا بنده تش نشي تلي نو ټولو له مې تحفې راوړي وی بیا څونه د باندې ټول ګران دي وی ستا توفو نظر شمه یم په ښار کې د 10 ورځې تېرې کې نو څه ناڅه عقل درکې رالو کنې دلته خو کدو وي هسې خورهیه ماله دې سره وړي دي ماماجي خوره مې مو تلوار به نه کې ما ټولو له یو شان تحفې راوړي دي ما وی چې ما نه څوک خفه نه شي زما خیال دی مالې مشدۍ راوړې ده او ماله به یې سپینو زرو کاڼې راوړي دي دا شور بند کې او راشي خپلې تحفې ترلاسه کړې ګورې بیا به ما نه خفه نه یې اوري ډېر به پسې ګرځېدلې یم راشه مورې ماماجي دا دې څه راوړه نو ولې ماماجي زه څه قطر نه رالم چې خو د 50 ورځو تنخوا وسې مې پکې کړې شوه
او سمې پکې بادرنګ راوړل. یاره زویه تا ته به زه څه ووایم راشه ماماجي بادرنګ ووه راشه او چک چک ویم ته ووایه چې صحت دې ښه یم. بس چې نه خورې که نه همدغسې کمزورې ګرځې اورې او ګرمي به دې وایي. شرمان دغه سیکشن کې داسې چلو کا چې مثلا حکم کوي. نو ما خبره کوله ما څه خبره کوله تاسو ویل چې په دغه سیکشن کې ها کوم سیکشن کې دغه چې ته راووتو چې ته راووتو کله دې راووتو مثلا سر اوس ته دغه سیکشن نه راووتو. ها نو ما دا خبره کوله چې دا لږ څوک دی دا رحیم خان دی سر. مثلا کمپیوټر اپریټر ټلیفون اپریټر ټایپینګ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. د کله دې دلته کار کوي؟ جی کال مې کېږي جی. د چا په سفارش دلته راغلی؟ نه جی دی چا په سفارش نه راغلی دی په خپل قابلیت راغلی دی. مثلا نه تاسو چې ویل شي 2 کسان برتي کوي مثلا. ها ډېره لا ستا تعلیم ګریجویټ یم جی. او لاړ شرایط شو په ټلیفون باندې راته د ګارمنټس فیکټرۍ منیجر محبوب صاحب لږ ملاو کا. اوکې سر. رحیم خان جی محبوب صاحب کنټیکټ کړئ. جی پلیز سر. یاره ماما چې ښار ته لاړم بنګلې ته که نه نو په لومبي ځل ما زړه کې وي چې چاته منشي خو به مې ولېږئ. بس پته شته ماته سوي. وی خوریا پته لره خدا به درته ویلي چې راشنکوب خان څنګه و. یاره ماته وي جارو په لاس کې له بنګله جارو کو. و خوريانو په شرمونو دې وشرمېدم که نه. د راشنکوب خورۍ او پتا باندې جارو واله هله به ورته پته ولګي چې په کوڅه کې ورته یو 2 جاجرې تشې کړم بیا به راشنکوب وپېژني. لالا چېرته روان اخوا شه د مخې نه مې په بدن مې د شهزاده خبرو اور بل کو تر څو چې مې یو 2 جاجرې هوایي ډزې نه کړي نو بدن مې نه یخېږي. لرې شه. ځه مړه لاړو راځه. کښېنه نوريه هسې بیا کوېدن دې مبارکه شه بیا. لالا ویم خدای درته خپله ناوې وښیه خو دا د 25م ځل شو د مبارکۍ. مړی موږ داسې بس د کوېدنې او د دې ودونې مبارکۍ خوند راکړي اورې که نه روريه. هسې مورې تا مې د دې روري نه تپوس کړي و چې دا کوېدن دې ولې کوله. زویه دا د ماما خوښه وه ستا د ماما مخکې څو خبره کولی شي څه نو بیبي دا حق زما ول د مشر ورور دی که زما. دا د ما ماما ته ویلي دي چې ګلزاده له بالا واده کوم چې شهزاده له چېرته واده کوېدل کوم. ای ته مورې خدای دې په جنتونو که خدای جنت کې ایر کنډیشن کور درکړه مورې. هسې د خبره خو دلته د کولو نه ده خو ضروري ده چې زه به په ښار کې په کومه لارې او په کومه کوڅه باندې هم تېرېدم نو ډېرو جینکو به راته داسې خواږه کتل. یو نیمه خو به پکې روري موسکۍ شوه او روري هغه ورځ خو پکې یوي ووالم ډبې راکومې دا زه دې ولې ووالم ما ته وي لرې مړه وي زه ته وختي راځې ګورم ولاړ یم درته خاندم درته او ته ما ته اډو ګورې نه وي ته په دې خپل حسن باندې ډېر مه غاویره کېږه مورې ډېر په پرده کې مې خدای راستي وخت تېر کړو. ویم لالا ځکه خو صحیح سلامت راورسېدې. اصلي محبوبي عالم اتر دې غوږ کې پشم کې. بس لالا هم دې اترو دنداسې ته خوشحالېږه نور خو هسې هم کپلې ته شین دی. دا خو دې د موبلیلو په شم راکولې زه ته زوړ انجن ښکارم. پاسه مړه موږ ټول حساب پاترو دوړه کو موږ نه پاترو ښه نه پوهېږي اصلي مرغوبي عالم چې وي که نه یاد ساته د دې رنګ به د موبلیل وي ښه. ته بغیر د ما د تپوس نه ولې تلې صاحب راغلی و کم از کم د هغه شکل خو به رې لیدلی ویم صاحب چې ستا دا مبارک شکل وینم که نه ما دپاره دام ډېره ده. څه دې ووې مسله صاحب کلاشنکوف ماما در باندې سلام وي. کلاشنکوف ماما وعلیکم سلام وعلیکم سلام څنګه و ښه و سیویل خو نه هغه څه نه وي خو زما مستقبل تباه شو. یا الله ما له د 6 کالو عمر کې مرګ راکړي. نه دومره په کچه ځانې کې مرګ غواړي
خبره څه ده ګوره خبره کوم ما ته خو الو وایه که نه چې څه خبره ده دې وخت کې ګوره ستا مشر رور نو چې رور دې راته ووایې که نه نو بیا به را سره ګپ ازادی بلکل ټیک بلکل ټیک زه ته ووایم زما مور زما کویدن د کلاشنکوف ماما لور سره وکړه ګوره خبره وره چې د وسلو سره رشته داري کې نه شغلو ته خو به ځان نیسي او تا د واده نه مخکې دومره فریاد جوړ کړی دی د واده نه بس ته ډېر ځان کنجه شي او داسې برابر زما ونه د اوس نه دا سروخه یې ځان کنجه چې بیا ما ته څه طریقه وښایه چې زه څه وکړم ډېره پیچیده مسله را آخر ګوره ته کور سوال نو مثلا ګوره زه یو تعلیم یافته زلمی یم او زه دا غواړم چې زما وایف یعنې دی مدر آف مای چلډرن دی ایجوکیټډ وي ګوره جی زما مطلب دا دی چې زما راتلونکی ټول نسل دی تعلیم یافته وي په دې مسله به موږ بیا سوچ وکړو فکر به وکړو که نه دی یو ګیلاس اوبه مثلا راوړم په علاقایي ښارونو کې به هم چلېږي او جي منیجر صاحب خو نشته جي جي زه به ورته ویم جي اوکې جي خدای په امان السلام علیکم السلام علیکم پلیز جي خدمت منیجر صاحب شته نه جي هغوی خو نشته جي اوهو زما هغوی سره ډېر ضروري کار و نو که تاسو دلته انتظار کوئ او که د هغوی آفس کې لږ ساعت کې به راشي جي زه به د هغوی آفس کې انتظار وکړم جي دا مخامخ آفس دی جي ښه جي مهرباني ستاسو نوم زما نوم رحیم دی جي رحیم تھینک یو سول رایټ رحیمه دا کارت تیار شو دا منیجر صاحب ته وښیه چې وایي صحیح دي نو بس بیا ټي وي ته ولېږه اوکې اوکې او دا څوک دی دی نه دا څوک زنانه ده د منیجر صاحب تپوس کوي زما خیال دی جوړ ماډلینګ له راغلې ده کیدای شي ورېږه زه دې تپوس کوم ښه خبره وره دې وخت کې ګورې زه د ایجنسۍ مالک یم ښه خاندمه که نه سر السلام علیکم وعلیکم السلام پلیز جی خدمت سر زه دلته څه یو منټ چې یو دوه کافي فورم د څه کافي مازه خو دې خراب نه دي بیا دوه چای مزیدارې چې والا در پسې وختي راسې ګرځي د 2 میاشتو بیل لاس کې نیولې دی باورچی چوټي کړې ده او هغه هم بغیر درخواسته سبا ته ایکسپلینیشن کول کا تاسو څه تکلیف فی الحال یو 2 ګیلاس اوبه دی یو منټ ها دا کولر ډکول هم ستا کار دی او که ډېر تږی که نه نو بار بمبې نه اوبه وڅښه څه د ډېرې فون نه ملو که هلو ډېري هلو جی ممی فون کړی انګلینډ نه څه ما له واده کوي په امریکا کې او نو ډېري تاسو ته خو ما ویلي دي که نه ډېري چې زه به د خپلې خوښې واده کوم ګوره ډېري بېشکه مسلمانه دې نه معافي غواړم جي زما مطلب دا دی چې مالداره دې نه د غریبې کورنۍ دي ځکه چې د خټو کور کې ډېر سکون دی یخ یخ جی اجازت هم راکړو او تھینک یو ډیډي مسکی شو تاسو ماته نه ډیډي مې مسکی شو اوکې ډیډي تھینک یو سو مچ بای بای معافي غواړم تاسو به ډسټرب شوي یې
اصل کې زما مامي ماله په امریکا کې واده کول غواړي ډېره ښه خاندان دی خو ګوره د امریکې غوندې ملک یې لوی واړه په بورکا کې ګرځي د مایکل جکسن کورنۍ ده تاسو خو کله کنه چې ما ورته انکار وکړو تاسو فرمایي جی 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 زه دلته جاب کول غواړم جاب جی ډېر ښه ستاسو تعلیم سر I'm graduate. Very good. Und der Wolf strampelte und trampelte. Er hustete und prustete. Good. تاسو ماډلینګ کول غواړئ نه سر جی هغه خو ډېر ګران کار دی که نه هېڅ ګران کار نه دی خو که تاسو کوشش وکړو ښه ده نو سر جی زه د آفیس کار کول غواړم ماډلینګ دپاره به زه د خپل مور پلار نه اجازت غواړم که هغې اجازت راکړو نو بیا ټیک ده yes why not که پیرنټس اجازت درکړو نو یو آر ویلکم جی تھینک یو سر ما ته اجازت دی سر زه تللی شم زه معافي غواړم ما ستاسو وړو سره مېلمستیا ونه کړه نو تھینکس سر السلام علیکم اوکې بای ویم سره اوس به ستا د لاسه په شرمونو شرمېدلي کم از کم سړی د مېلمه خیال ساتي خو سړی ورته په جیب کې پیسې نه ساتي ویم د ایجنسۍ دپاره د سرو زرو مرغۍ ده ته ګوره چې زه له په دې باندې کم قسمه کمرشلې کوم او خبرې موږ به د کمرشلو نه اوزګارېږو نه یاره دا ښایسته او ښکلې زلفې ویم د دې د زلفو یو کمرشل چې په ټي وي وچلېد نو په بازار کې به د سر تورولو خیزاب نه میلاویږي او دا ښکلې ښایسته سترګې مانه دا ستا هم څه سترګې دي سمې د انګریزانو د کوټ بټنې دي او دا ښکلې او ښایسته د مخ څېره او یو دا ستا مخ دی سمه د وړو کولپۍ ده هلکه دا برېتې دې څنګه دونه د روږدې شوې که د پوزې لاندې د خراړې جاله واچوله دا څه بکواس دی مسله څه بکواس دی السلام علیکم سر علیکم السلام رحیم مثلا زما آفیس ته راشه جی سر بیبي دا څنګه خبرې کوې لنډې لال نه او خانک پسه اوس په تشه کوېدنه باندې لسمنه وریجې پخوې بیم چې ستا واده کوېده دي که نه چې بیا پې یو دانه هم پخه نه کړې دا زموږ کور کې لومړی خوشحالي ده دا دیګونه او پې ضرور پخوم بیبي زما د دې کږې ملا سوال ومنه چې دا فضول خرچي ده خو کوېدن ده لس شل سېره مټیایي به راوړو او مبارک شه مبارک شه به ووایو ویم زه د راشنکوب لالا خورم چې په جرمن کې به ته چا سر نه شو پورته کولی ویم که یو ځل د باندې سترګې راوباسلې که نه نو بیا به درنه باران وهلی کارغه جوړ ویم بیبي دومره مې په ماما مه نازېږه که رښتیا را باندې وې نو جرمن یې په سترګو هم نه دي لیدلې وسم دادا دا په لالا پسې څنګه خبرې کوې ویم یو ځل ورپسې د هغه جابري کوټه سپي غټ نارې کو نو اوس د ډېره یاره پای کوڅه تله راتله هم نه کوي یا لکه دا چا د چا کوڅه پرېښې ده ماماجي هم ستا صفت مې کو الله دې په غیبت کې نه اچوي لالا په خیر باندې لویه شي نه نو دا څه د سپي او د کوڅې خبره مو کوله لالا دا بې منونه خورۍ څه خبره کوله نو یا لکه زه ستا په خبرو ډېر ښه پوهېږم که بیا دې داسې خبرې وکړې نو ښه به نه دله د وریجو مو څه چل وکړو لالا ته بېغمه شه هر څه ډېر تېر دي وریجې غوړي غوښې هر څه به راشي او ګورې دلبرو د ښار غټو غټو کړړړپتیانو سره مې تعلقات دي چېرته پوزه رانه پرې نه کړي دا د سیمټو پوزه ده هېڅ بلای نه وایي دا بیا ځان سره څه ګوڼه ګوڼه کې ویم ماماجي ما دا ویل که نه چې د جرمن نوکري خو دې پخوا پرېښې ده او د پنسیون رجسټري درپسې اوس راغله دا رجسټري نه ده خط دی شهزاده رالېږلی دی ها شکر شکر ښه خدای که نه څه یې پکې لیکلي دي ته راکه بیبي وی لیکلي
کلی دي که نه چې یهان پر خیریت ہے او دلته مې ډېرې زیاتې ډلې نه لګي او کلي ته در روان ہے همدکې پکې لیکلي دي نو او همدغه پکې لیکلي دي ویم شهزاده تا ته به زه څه ووایم نو لکه مثلا اوس تا په ما خندا کېږي داسې سر مچ مې دنه شړو سر اصل کې د دې مچ تاسو په دې غوسه کې ډېر لوی لاس و سر زه معافي غواړم بیا به داسې نه کوم لکه فلحال زما روغ پتا باندې اثر وکړو او سر الله پاک د ازمري جوسه درکړې ده ازمری د ځنګل بادشاه دی خو جامې بیا هم د ښځو د چیټه چولې دي او زما صاحب په دې سوټ کې سم کیلوپیتره خان ښکاري واه 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 ازمری په ځنګل کې د ازمري په غاړه کې د چیټ جامې واه جوړېدی شي او جامې جي نه کمرشل د کپړو ډېر ښه ما ته اجازت دی او مثلا ورځه مثلا بخیر څنګه حال خیر راځه کېنه مهرباني که خدای مې نه غلطوي نو ګنې ته د ګلزاده لور نه یې ډېرې تېز سترګې دي دي ته مور دې د سترګو نه زار شه یو خو ستاسو دا دفتر دومره لرې دی او بل په دې خلکو کې اړو تمیز نشته ته به د حسنزادې چېرته په سترګو نه دي لیدلې سترګې ځان ته شه خو وایه که نه څنګه پېښه دې وکړه هغه ګلزاده لالا مې نه ښکاري چې ضروري سوال جواب مې دی ورسره ممپلي خورې نه ویش ګلزاده خو زما خیال دی بل سیکشن ته ورغلی ته کښېنه زه یې رالېږم ښه او حسن زاده راغلی دی زما د ګلو لخته راغلی ده لږ صبر داسې نه یو مې وهلې په لنډۍ زنه خالونه بل پش رنګ بل پش رنګ تور بل د خور کولونه وی وروره داسې نه وې چې ستا ستومانه راغلی دی یو خو هسې م زرې شوم لالا زیری مې در باندې دا د څه زیری دی مور او ماما مې دله کویدن وکړه کویدن چا سره د راشنکوپ ماما لور سره اوس به مې د ماما ډزو ته ځان ټینګ کې چې دا سرې او شنې ګولۍ دې په کور راورېږي ویم ما ته دا کویدن نه ده منظوره بغیر زما د تپوسه زما کویدن یا الله ته مې شهزاده زوی په خیر خیریت راولې ویم داسې 2 کاله پس د دوبۍ نه را روان دی نن یې خو 50مه ورځ ده ویم دا ټک کار نه دی هغه دی سلام علیکم دوی زما شهزاده زوی راغی ستړی مه شوې څنګه په خیر رالې خیر علي ځوانه خوای مشي مامدي زه ورسېدې ویم کلټوس را سره نشته که نه 11 جاجره مې د ده د راتلو په خوشحالۍ کې واله چې کلي ته پته ولګي چې شهزاده رالو هسې ښه خو به وه تورزن نوکری لتلو یو زوم چې په شنو بریتو لام لتلی اوله ترې رالمه چې ټولې د نه وویستل ویمه له ترې رالم چې د ثابت د جرمن لام مې وغږم لالا خیر دی هلته بیا ډډه نه لګېده نیازبین مې لوی کړی دی که نه بچې دا غاړې ته دې څه دي دا خو مورې ډېره موده پس د ښار نه را روان یم نو ما وی چې اوس کور ته خو دا بنده تش نشي تللی نو ټولو له مې تحفې راوړي وی زویه څونه د باندې ټول ګران دي وی ستا توفونه زار شمه یم په ښار کې د 10 ورځې تېرې کې نو څه ناڅه عقل درکې رالو کنې دلته خو کدونه کدو وې هسې خورهي ماله دې سره وړي دي ماماجي خوره مې مو تلوار به نه کې ما ټولو له یو شان تحفې راوړي دي ما وي چې ما نه څوک خفه نه شي زما خیال دی مالې مشدۍ راوړې ده او ماله به یې سپینو زرو کاڼې راوړي دي دا شور بند کې او راشي خپلې تحفې ترلاسه کړي ګورې بیا به ما نه خفه نه اوري ډېر به پسې ګرځېدلې یم راشه مورې مامایي
دا دې څه راوړه نیولې مامدي زه څه قطر نه رالم څه خو د 50 ورځو تنخواه به څه مې پکې کړې شوه او څه مې پکې بادرنګ راوړل یاره زویه تا ته به زه څه ووایم راشه مامدي بادرنګ وراشه او چک چک ویم ته ووایه چې صحت دې ښه یم بس چې نه خورې که نه همدغسې کمزورې ګرځې اورې او ګرمي به دې وایي سلیمان دغه سیکشن کې داسې چلو کا چې مثلا حکم کوي نو ما خبره کوله ما څه خبره کوله تاسو ویل چې په دغه سیکشن کې ها کوم سیکشن کې دغه چې ته راووتو چې ترې ووتو کله ترې ووتو مثلا سر اوس ته دغه سیکشن نه راووتو ها نو ما دا خبره کوله چې دا لږ څوک دی دا رحیم خان دی سر مثلا کمپیوټر اپریټر ټلیفون اپریټر ټایپینګ السلام علیکم سر وعلیکم السلام دا کله زه دلته کار کوي جی کال مې کېږي جی د چا په سفارش دلته راغلی نه جی دی چا په سفارش نه راغلی دی په خپل قابلیت راغلی دی مثلا تاسو چې ویل شي 2 کسان برتي کوي مثلا ها ډېره لا ستا تعلیم ګریجویټ یم جی او لاړ شرایط شو په ټلیفون باندې راته د ګارمنټس فیکټرۍ منیجر محبوب صاحب لږ ملاو کا اوکې سر رحیم خان جی محبوب صاحب کنټیکټ کړئ جی پلیز سر یاره ماما چې ښار ته لاړم بنګلې ته که نه نو په لومبي ځل ما زړه کې وي چې چاته منشي خو به مې ولېږئ بس پته شته ماته سوي وای خدایا پته لره خدا به درته ویلي چې راشنکوب خان څنګه و یاره ماته وي جارو په لاس کې له بنګله جارو کو و خدایانو په شرمونو دې وشرمېدم که نه د راشنکوب فرعي او پتا باندې جارو والا هله به ورته پته ولګي چې په کوڅه کې ورته 2 جاجرې تشې کړم بیا به راشنکوب وپېژنې خواشه د مخې نه مې په بدن مې د شهزاده خبرو اور بل کو تر څو چې مې 2 جاجرې هوایي ډزې نه کړي نو بدن مې نه یخېږي لرې شه راځه مړی لاړو راځه کښېنه نوريه هسې بیا کوېدن دې مبارکه شه بیا لالا ویم خدای درته خپله ناوې وښیه خو دا د 25م ځل شو د مبارکې مړی موږ داسې بس د کوېدنې او د دې ودونې مبارکې خوند راکړي اورې که نه روريه هسې مورې تا مې د دې روري نه تپوس کړي و چې دا کوېدن دې ولې کوله زویه دا یې د ماما خوښه وه ستا د ماما مخکې څو خبره کولی شي څه نو بیبي دا حق زما ول د مشر رور دی که زما دا د ما ماما ته ویلي دي چې ګلزاده له بالا واده کوم چې شهزاده له هم چېرته واده کوېدل کوم ای ته مورې خدای دې په جنتونو که خدای جنت کې ایر کنډیشن کور درکړه مورې هسې د خبرې خو دلته د کولو نه ده خو ضروري ده چې زه به په ښار کې په کومه لارې او په کومه کوڅه باندې هم تېرېدم نو ډېرو جینکو به راته داسې خواږه کتل یو نیمه خو به پکې روریه موسکۍ شوه او روریه هغه ورځ خو پکې یوې ووالم ډبې راکومې دا زه دې ولې ووالم ما ته وي لرې مړه وې زه ته وختي راځې ګورم ولاړ یم درته خاندم درته او ته ما ته اډو ګورې نه وې ته په دې خپل حسن باندې ډېر مه غاویره کېږه مورې ډېر په پرده کې مې خدای راستي وخت تېر کړو ویم لالا ځکه خو صحیح سلامت راورسېدې اصلي محبوبي عالم اتر دې غوږ کې پشم کې بس لالا هم دې اترو دنداسې ته خوشحالېږه نور خواس یم قبلې ته شین دی دا خو دې د مبلیلو په شم راکړو ولې زه ته زوړ انجن ښکارم پاسه مړه موږ ټول حساب پاترو دوړه کو موږ نه پاترو ښه نه پوهېږي اصلي مرغوبي عالم چې وي که نه یاد ساته د دې رنګ به د مبلیل وي ښه ته بغیر د ما د تپوس نه ولې تلې صاحب راغلی و کم از کم د هغه شکل خو به لیدلی ویم صاحب چې ستا دا مبارک شکل وینم که نه ما دپاره دام ډېره ده څه دې ووې مسله صاحب کلاشنکوف ماما در باندې سلام وي کلاشنکوف ماما وعلیکم سلام څنګه و ښه و سیویل خو نه هغه څه نه وي خو
زما مستقبل تباه شو. یا الله ماله د 6 کالو عمر کې مرګ راکړي. نه 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 دومره په کچه ځوانۍ کې مرګ غواړي؟ خبره څه ده؟ ګوره خبره کوم ما ته خو الو وایه که نه چې څه خبره ده. دې وخت کې ګوره ستا مشر رور نو چې رور دې راته ووایې که نه نو بیا به راسره ګپ ازادی. بلکل ټیک بلکل ټیک زه ته ووایم. زما مور زما کویدن د کلاشنکوف ماما لور سره وکړه. ګوره خبره وره چې د وسلو سره رشته داري کې نو شغلو ته خو ځان نیسي او تا د واده نه مخکې دومره فریاد جوړ کړی دی نو د واده نه بس ته ډېر زر ګنجه شي او داسې خبره وره زما ونه د اوس نه دا سروکه یې ځان ګنجې چې بیا ما ته څه طریقه وښایه چې زه څه وکړم. ډېره پیچیده مسله را آخر ګوره ته کول څه غواړې نو مثلا ګوره زه یو تعلیم یافته زلمی یم او زه دا غواړم چې زما وایف یعنې د مدر آف مای چلډرن دی ایجوکیټډ وي. ګوره جی زما مطلب دا دی چې زما راتلونکی ټول نسل دی تعلیم یافته وي. ډېر 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 په دې مسله به موږ بیا سوچ وکړو فکر به وکړو که نه